السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو الله دې وکړي چې تاسو ټول برابر کړو او جوړ شئ. مرګرو په دا ویډیو کې به تاسو دروخم چې تاسو څنګه کولای شئ د خپل فیسبوک نوم وربدل کړئ، یعنی د خپل فیسبوک آی ډي نوم وربدل کړئ. ډیره یو اسانه طریقه ده. مرګرو وخت مو نه نیسم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. شروع کې د مخکې که تاسو ویډیو لایک کړئ نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چېرته دا اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه ستور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول ضرورت. دوستانو دې پر تاسو راشئ په خپل موبایل کې به فیسبوک را خلاص کړئ. مرګرو چې هر یو فیسبوک وي هغه به را خلاص کړئ، که لیټ وي او که غټ فیسبوک وي. نو دوستانو کله مو چې فیسبوک را خلاص کړ، د فیسبوک د را خلاصول څخه وروسته دوستانو دغه درې لاینه چې را روان دي په دغه باندې مرګرو تاسو کلیک وکړئ. درې لاینه باندې کلیک کول څخه دوستانو وروسته تاسو به راشئ سیټینګ ته. په سیټینګ باندې کلیک کول څخه وروسته دوستان تاسو به راشئ پرسونل اینډ اکاونټ انفارمیشن. په دا آپشن باندې تاسو کلیک کړئ. پرسونل اینډ اکاونټ انفارمیشن باندې کلیک کول څخه وروسته دوستان تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. نو مرګرو تاسو په دغه لومړی نیم ایډیټ باندې به کلیک وکړئ او د ایډیټ باندې کلیک کول څخه وروسته دوستانو په ایډیټ باندې کلیک کول څخه وروسته به تاسو لومړنی نوم ورکړئ چې هر نوم یعنې خپل اصل نوم به ورکړئ. نو زه ورکوم دوستانو راشد خان، او په سره نیم کې مرګرو تاسو خپل تخلص ورکړئ یعنې لاست نیم به ورکړئ او میډل نیم سره به کار نه لرئ او په ریویو چیز باندې به کلیک وکړئ. دوستانو په دغه خانه کې دوستان تاسو خپل پاسورډ ولګوئ چې تاسو آی ډي ته هر یو پاسورډ ورکړی وي. نو زه خپل پاسورډ ورلګوم دوستانو. په سیف چینجز باندې به کلیک وکړئ. نو دا دوستان تاسو ګورئ چې زما د آی ډي نوم په اسانۍ سره بدل شو. نو مرګرو ډیره یو خوندوره طریقه ده، تاسو هم کولی شئ چې دغه طریقه استعمال کړئ. دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي وي نو ویډیو سره ضرور لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. او مرګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.